زه ډیوډ پیټ یم چې په افغانستان کې مې خلک داود بولي. د امریکا د متحده ایالاتو یم او هلته مې په ژبپوهنه کې لوړې زده کړې حاصلې کړې دي. د ماستري تیزیس مې په پښتو ګرامر باندې کړی دی او تقریبا 15 کاله کېږي چې د افغانستان ژبو ته کار کوم. پښتو اداره مې دواړې زده کړې دی او پر یادو ژبو مې څېړنې هم کړې دي. د سمار د ژبپوهنې د نړیوالې موسسې په استازیتوب راغلی یم چې په یاده موسسه کې د یو ژبپوه په حیث کار کوم. په افغانستان کې د سمار موسسې موخه دا ده چې د هرې ژبې ویونکي په خپل فرهنګي او ژبنیز هویت د پرمختګ وړ باور ولري او په خوښۍ سره خپله ژبه وکاروي تر څو خپلې هر اړخیزې اړتیاوې پرې پوره کړي. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده او دا د ډېر افتخار ځای دی چې نن دغه نړیواله ورځ په افغانستان کې لمانځل کیږي. له دې څخه دا څرګندیږي چې خلک د مورنۍ ژبې ارزښت ته قایل دي. ژبه د خدای تعالی لخوا یوه راکړه ده. بدبختانه په دې دنیا کې ژبه د جنګونو، کشمکشونو او تعصبونو لامل سوی دی. خو موږ باید همیشه دا په یاد وساتو چې ژبه چا جوړه کړې ده. آیا خدای تعالی چې تر ټولو پوه حکیم دی نه ده جوړه کړې؟ حتما هغه پاک ذات دی چې انسانانو ته یې د وینا او خبرو کولو توان ورکړی دی. که څوک د هرې ژبې په کورنۍ کې پیدا سوی دی نو دا د لوی خدای جل جلاله کړنه ده. که پاکو پیغمبرانو ته وګورو نو هر یوه خلکو ته الهي پیغام واړوه او هغه اورول د څه شي په واسطه وشول؟ معلومه ده چې د هغو خلکو خپله مورنۍ ژبه وه. نو له دې څخه رامعلومیږي چې خدای پاک دا غوره کړې ده چې انسانان باید په خپله ژبه د ژوند چارې مخته بوځي. په همدې خاطر انسانان باید مورنیو ژبو ته ارزښت ورکړي. افغانستان یوازې د یو قوم یا یوې ژبې لپاره نه دی بلکې د ټولو ګډ کور دی. د دې ګډ کور یوه بیلګه باغ دی. په باغ کې چې رنګارنګ ګلان وي نو باغ ښه ښکاري. په هماغه ډول افغانستان له بېلابېلو ژبو سره یو غني او بډایه کلتور لري چې نړۍ ته یې معرفي کولی شي. نو په همدې دلیل پکار ده چې افغانستان دې ته زړه ښه کړي چې د هېواد د ټولو ژبو د پرمختګ او بډاینې لپاره کار وکړي تر څو دا بېنظیره او ارزښتناکه کلتور وساتل شي. د سمار د ژبپوهنې نړیواله موسسه یا په انګلیسي SIL انټرنیشنل یوه غیر انتفاعي غیر دولتي نړیواله موسسه ده چې د نړۍ په کچه په بېلابېلو هیوادونو کې د ژبو د پرمختګ او پایداره پاتې کېدو لپاره کار کوي. تقریبا 15 کاله کېږي چې د سمان موسسه په افغانستان کې ثبت او راجستر ده. لکه څرنګه چې ما مخکې وویل د سمان موسسې هدف د ژبو پرمختګ او رشد دی. د دې هدف په رڼا کې سمان موسسه د هرې ژبې له ویونکو او د افغانستان له دولت سره مرسته کوي تر څو د مورنیو ژبو پرمختګ پراختیا پیدا کړي او زمینه ورته مساعد شي. په تېرو کلونو کې سمان موسسې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره یو هوکړلیک درلود او شکر دی په دې وروستیو میاشتو کې یې له یاد وزارت سره نوی هوکړلیک لاسلیک کړی دی او هیله لري چې د دې هوکړلیک پر اساس دواړې خواوې په همغږي او همکاري سره د افغانستان ژبو ته ګټور کارونه وکړي. په دې تېرو 15 کلونو کې سمان موسسې بېلابېل فعالیتونه ترسره کړي دي تر څو خپلو موخو ته د عمل جامې ور واغوندي. زموږ د کارونو یوه بنسټیزه برخه څېړنه ده چې په مسلکي توګه او د نړیوال معیار سره سمه زموږ د موسسې د ژبپوهنې لخوا ترسره کیږي. د څېړنو تر چوکاټ لاندې ژبنیزې سروې راځي. زموږ د موسسې کارکوونکو پر مختلفو ژبو باندې سروېګانې ترسره کړي دي چې له دې جملې څخه پښتو، پاشایي، شغني، روشني، سوجي او ځینې نورې دي. خپل کارکوونکي مو د دې ژبو د ویونکو سیمو ته ورستولی دي. له خلکو سره یې مرکې کړي دي او ژبنیز ارقام یې ترلاسه کړي دي او غواړو په راتلونکي کې د ژبو د سروېګانو پایلې له اړوندو ادارو سره شریکې کړو.
زموږ د موسسې کارکوونکو په نورو عرصو کې هم څېړنې ترسره کړې دي، لکه ګرامر، ژبپوهنه، فرهنګ پوهنه او فولکلور. د دې څېړنو نتیجې ډېری وخت د یو چاپ سوي اثر بڼه اخلي، لکه علمي مقالې، ګرامري او ژبپوهنیز تشریحات، د متلونو، شعرونو یا نقلونو کتابونه او قاموسونه. په دې سره موږ غواړو چې د افغانستان د بېلابېلو قومونو بډایه فرهنګ او په زړه پورې دودونه لومړی په افغانستان کې تر خلکو ورسوو او بیا یې نړیوالو ته ورسوو. په همدې موخه کله کله حالات داسې تقاضا کوي چې ځینې فرهنګي اثار د افغانستان ملي ژبو ته وژباړل شي. د مثال په توګه زموږ مؤسسه د ځینو پامیري او نورستاني ژبو فولکلوریکي کیسې ملي ژبې ته ژباړلې دي. د دې ترڅنګ مو ځینې اثار نړیوالو ژبو ته هم ژباړلي دي، چې یا مثال یې د پښتو ژبې د فولکلوریکو کیسو ټولګه ملي هنداره ده. دا کتاب د ارواښاد محمد ګل نوري تالیف دی، اما خپله دا ویاړ ترلاسه کړ چې یاد کتاب انګلیسي ته وژباړم. سماد مؤسسه دې ارزښت قایله ده چې له هرې ژبې څخه ګټه اخیستنه او راتلونکي د هماغې ژبې د ویونکو اړوند ده، او په دې هڅه کې ده چې د سیمې خلک د ژبې د پرمختګ هر کار په هره مرحله کې خپل وګڼي. نو په همدې موخه په کومه ساحه کې چې یو ژبه ویل کیږي، موږ د هغې ژبې له ویونکو او د اړوند دولتي چارواکو په مشوره او همغږۍ سره خپل فعالیتونه مخ ته وړو. کومې غوښتنې او ارمانونه چې خلک د خپلې ژبې په اړه لري په نظر کې نیسو. په هغو سیمو کې چې خلک غواړي خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړي، موږ د یو مشورتي ارګان په توګه خپل تخصصونه ورسره شریکوو تر څو دوی خپلو هدفونو ته ورسیږي. په ځینو ساحو کې خلک راڅخه غوښتي چې د خپلې ژبې لپاره لیکدود جوړ سي او ماشومان په خپله مورنۍ ژبه لیک او لوست زده کړي. نو په هغه صورت کې زموږ د مؤسسې په مشوره او په همکاري سره دې ژبو ته امتحاني لیکدودونه جوړ سوي دي او د ښوونځي مخکې د چمتووالي مواد ورته ترتیب سوي دي. دغسې د سوادآموزي پروګرامونه مو د پامیري ژبو یعنې واخي، شوغني او منجني ژبو، د ترکمني ژبې او د نورستاني ژبو لپاره په لار اچولي دي او د دې په واسطه ډېر ماشومان د علم له رڼا څخه برخمن سوي دي. د مورنۍ ژبې په زده کړې سره یا ماشوم کولی سي په اسانۍ سره په ملي ژبو زده کړو ته واوړي او ښې زده کړې ترلاسه کړي. موږ هم په دې پسې کوشش کوو چې دغه امتحاني لیکدودونه هم د خلکو لخوا ومنل سي او هم له اړوند دولتي ادارو لخوا، چې ځینې لیکدودونه همدغسې تصدیق سوي دي او ځینې لا د تصدیق کېدو په حالت کې دي. زموږ د کارونو یوه بله لویه برخه د نورو کسانو مسلکي روزنه ده، چې د همدغې موخې لپاره پر ژبپوهنه، د سواد زده کړه، ژباړې او د ښوونکو د روزنې لپاره سیمینارونه او ورکشاپونه جوړوو. موږ د خپلو کارکوونکو د مسلکي وړتیاو د لوړولو لپاره هم په دوامداره توګه هڅې کوو. د نړۍ ټولې ژبې او فرهنګونه د لوی خدای ډالۍ دي چې موږ تاسو یې راکړي دي، نو باید قدر یې وسي او په لیوالتیا سره وپالل سي. موږ د ټولو هغه بنسټونو تقدیر کوو چې په اړونده برخه کې بې له تعصبه خدمتونه ترسره کوي. په دې هیله چې موږ تاسې خپل ستر هدف ته چې د افغان انسان خدمت دی ورسیږو. خدای مو دې په دې هڅه کې کامیابه کړي. نو زه باید دا هم یاد کړم چې زموږ د مؤسسې د اړوندو ژبو چاپ سوي اثار دلته د میزونو پر سر موجود دی او ګډونوال کولی سي لیدنه ترې وکړي. ښې چارې او پاتې ورځ مو په خیر.